سلامونه ملګرو، نیکې ښې ډېر زیات احترامات او ستاسو ورور ستاسو ملګری نادان یم. قدرمندو، نن راغلی یم ګدر ته، یو وړوکی غوندې ډېر ښایسته کلی دی او د عرفان ارماني صاحب ته راغلی یم او دې نه به څه ښکلي غوندې کلامونه د مینوالو لپاره ریکارډ کوو. خرګلی یم. ډیره زیاته مننه. اول خو ستا ډیره شکریا ادا کوم چې موږ له د خپل چینل د ثوابه اواز په دې کې د غزل ویلو موقع راکړه، نو ډیر زیات خوشاله یم درته. او پروګرام د شعر غزل حواله سره دی، نو زه یم چې غزل درته ووایم. مننه. دغه غزل شعرونه چې کچکول په لاسې دروازې له لاړم، کچکول په لاسې دروازې له لاړم، ملګرو بیا هغې کوڅې له لاړم. ډیره مننه. او چې د شرابو یې خیرات کړی و، چې د شرابو یې خیرات کړی و، بیګا یو داسې میخانې ته لاړم. چې د شرابو یې خیرات کړی و، بیګا یو داسې میخانې ته لاړم. او ما ویل زما په شان به خوب نه ورځي، ما ویل زما په شان به خوب نه ورځي، بیګا یې هسې اندازې له لاړم. ډیره مننه. ما ویل زما په شان به خوب نه ورځي، بیګا یې هسې اندازې له لاړم. او د ژوند کارونو مې سمې وخوړو، د ژوند کارونو مې سمې وخوړو، څه چې دا تېر ځل روزې له لاړم. ډیره مننه. د ژوند کارونو مې سمې وخوړو، زه چې دا تېر ځل روزې له لاړم. او سکون د ژوند مې پکې وموندلو، سکون د ژوند مې پکې وموندلو، چې خپلې مور له ادیرې له لاړم. سکون د ژوند مې پکې وموندلو، چې خپلې مور له ادیرې له لاړم. او موږ ته به نیا ښکلې کیسې کولې، موږ ته به نیا ښکلې کیسې کولې، چې د ماما کره به شپې له لاړم. ډیره زیاته مننه. موږ ته به نیا ښکلې کیسې کولې، چې د ماما کره به شپې له لاړم. او دغه اخري شعر دی پکې چې عرفانه ځان له بتې یار راولم، عرفانه ځان له بتې یار راولم، کوکوی کاب ته چرته شپې له لاړم. او بل دغه نوې غزل مې کړی ابرار نادانه، ستا د چینل نه به په اول دل شي چې خدای ګو په ایمان رانه په ډډه ځي، خدای ګو په ایمان رانه په ډډه ځي، سخته کې یاران رانه په ډډه ځي. او بل شعر دی پکې چې ما پسې به هر وخت لیونی چې و، ما پسې به هر وخت لیونی چې و، اوس هغه انسان رانه په ډډه ځي. ډیره مننه. ما پسې به هر وخت لیونی چې و، اوس هغه انسان رانه په ډډه ځي. او مینه کې تر دې حده راغلی یم، مینه کې تر دې حده راغلی یم، ډېر ډېر مینان رانه په ډډه ځي. ډېره زیاته مننه. او څوک ورته زما په سر شیطانه کوي، څوک ورته زما په سر شیطانه کوي، اوس خو مې جانان رانه په ډډه ځي. ډېره مننه. څوک ورته زما په سر شیطانه کوي، اوس خو مې جانان رانه په ډډه ځي. او نن په ګودر کې ویل همزولو ته، نن په ګودر کې ویل همزولو ته، هر ځای کې عرفان رانه په ډډه ځي. او یاره نوي او دوه درې شعر دي زما د ملګري ډېر خوښ دي. تیره د هر څه نه یې خو غږ نه کې، تیره د هر څه نه یې خو غږ نه کې، ښه په ما مینه یې خو غږ نه کې. او هسې خو د شونډو په سر وخاندې، هسې خو د شونډو په سر وخاندې، ډېره کبرجنه یې خو غږ نه کې. ډیره زیاته مننه ابرار صاحب. ملګرو راکې د بل پروګرام پورې اجازت د لوی الله په امان.